السلام علیکم قدرمنو هېوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلی وو چې یو ورور د لندن څخه 1,000 مرسته رالېږلی وو، ما ته ویلی وو چې 4 کورنۍ ته ورکړي. نو 3 ته مې ورکړو، د هغې له جملې څخه دا 4مه کورنۍ ده. نو د دې حال له تاسو سره شریک کولو ورسره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ژوند زندګي څنګه تېروي؟ مریضي دې څنګه ده؟ هغه دوا سره مې لږه توکه شوې ده، وایي چې د ملا رګ دې بند دی، دوا واله د به زما نه دوا خورې درې څلور ستا د ملا رګ دی. نو بس ناست یم د الله ایلې ته، بس هغه پیسې مې په ځان ولګولې، دا خپه مې خرابه وه، د ملا رګ دی داغ به خوږېدلو او د کور ضرورت وړه نه وو چې خاوند د کومه خاوند چې وی خو به وی شل به وی ګوډ به وی خو وی به چې بهر ناسته هغه هم نشته. خدای دې ته ناسته یم، مشکلات نه دي، دنیا ډېر دي، اوس مې ګډ وړه کور کې نشته، وړي نشته، هېڅ هم نه لرم، یخني ده، د یخنۍ د راسه دغسې راپرېږدي. نو بس ناست یم د الله دې ته، د ملا باندې بیا درد دی، الله د ملا رګ مې مالوي، ته زما نه 4-5 میاشتې دوايي وکړه، نو زه په چشي باندې والم، په چشي 3-4 میاشتې زه دوايي والم، د خېټه غم وکړم، د ولږې د تندې غم وکړم، د چای او د بورې غم وکړم، دوا غم وکړم، الله دې سره مل شي د ټولو مسلمانانو. مورجانې ما ته خو یو ورور ویلی وو دغه 4 کونډو ته ورکړي، نو دغه 15,000 واخلئ، تاسو خپله وشمارئ او هغه ورور چې دغه مرسته کړې هغې ته څه وایي. څو دي؟ 15,000. هغه ورور چې دغه مرسته تاسو ته لېږلې هغې ته څه ویل غواړي؟ هغه ورور ته دې خدای ډېره دنیا ورکړي، الله دې دا دنیا ښایسته کړي، الله دې هغه دنیا ښایسته کړي، او خدای دې د دې اجرونه ورته ډېر ډېر ورکړي. همدا تاسې یاستئ چې ما سره دومره کومک کوي، او د هغه د به م د دوی پیسې ماله راوړو، د لږ شان دې ورسره ښه، اوس دا دی بیا دا راوړو، دې باندې به مې یو بوجۍ وړه خیر ده مورې، الله مهربان دی، هر ورور چې تاسو سره مرسته وکړي زه درته راوړم، هم خپل علاج وکړي، هم د کور ضرورت پوره کړي. خدای دې آباد کړه، خدای دې همت طاقت تاسو له درکړي، او هغې کسانو له دې نه الله ورکړي چې هغه زمونږ سره کومک کوي، هغې سره دې الله خدای دې سرخوري سرزرا د کامیابه لري، یو پر 2 دې خدای ورکړي، یو پر 10 دې الله ورکړي. خوشحاله اوسئ. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې د 4 کونډو سره مرسته وکړو، د دوی ضرورت پوره کړو، نو الله دې هغې ته ډېر ورکړي، الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي چې دغه کونډه یتیمانو سره مرسته کوي. هیله کوم هېوادوالو تاسو هم همداسې مرسته وکړئ او موږ سره تل همکار پاتې شئ تر څو د دغه غریبانو ضرورت پوره شي. نو هیله کومه چې په دغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړي، ځکه په یو لاس هېڅ هم نه کېږي، زه غږ اوچتوم تاسو زما ملاتړ وکړئ. نو هیله کومه چې مرسته وکړئ. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080904178 د لیدو څخه مننه.